محترم مولوي صاحب احمدشاه ته بلنه ورکوو چې تر څو زموږ نننۍ غونډه د قرآن عظیم شان په آیت سره پیل کړي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين لا يشهدون زور وإذا مروا باللغو مروا كراما والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم افتح لنا بالخير واختم لنا بالخير واحسن عاقبتنا في امورنا كلها بالخير. د مولوي صاحب احمدشاه سره ډیره مننه او په دې برخه کې د دولتزیو د سراسري شورا د محترم رئیس صاحب ملک محکم خان ته بلنه ورکوو چې تر څو راسي خپل ملاتړ د جناب ولسمشر سره اعلان کړي. مننه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله يأمركم أن أدوا الأمانات إلى أهلها. صدق الله العظيم. د افغانستان د اسلامي جمهوریت دولت جلالت مآب جمهور رئیس صاحب ډاکټر صاحب محمد اشرف غني، د افغانستان د مشران د جرګې قدرمن رئیس صاحب محترم فضل هادي مسلمیار، د افغانستان د بیلابیلو 28 ولایتو څخه د دولتزیو قوم راغلو خاغلو شملورو قومي مشرانو، علماء کرامو، جهادي قومندانانو او ځوانانو د غونډو برخوالو ته نبوي تحفه چې عبارت د سلام ده تقدیموم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. وروسته د سلام نه د ولسمشر او د حاضرینو په اجازه زموږ نننی راتګ جلالت مآب رئیس صاحب ستاسې حضور ته په دې خاطر چې موږ د ډېر وخت نه جلالت مآب مسلمیار صاحب د هدایت سره سم مونږه د دې سره ناستې کړې وي او ویلي وو د ولایتونو د په سطحه د ځوانانو مشرانو جهادي قومندانانو سره چې سږ کال به مونږه په دې دوره کې د جناب جلالت مآب ډاکټر صاحب محمد اشرف غني نه خپل حمایت اعلانوو. د نن ورځې راتګ زموږ د افغانستان د دولتزیو قوم سراسري شورا ستاسې جلالت مآب د دولت ساز ټیم نه پوره په کلکه خپل ملاتړ اعلانوو. جلالت مآب مشره، په تیرو انتخاباتو کې د دولتي قوم هم تاسو ته رایې درکړې وې، خو په پوره اکثریت سره نه وې. په هغه رایې چې درکړې دي په هغې هم پښیمانه نه یو، ځکه په دغه تېره 15 کلنه دوره کې تاسې داسې لاسته راوړنې کړي چې هغه د یادولو وړ دي او هېڅکله به یې هېرې نه کړو. دا ځل موږ غوښتل چې وخته نه دا کمپین شروع شوی، د هغه وخت نه چې اوازې وي چې انتخابات کېږي نه کېږي، خو موږ ستاسې سره وو. بالاخره ستاسې سره په مخکې ناستو کې چې لویه جرګه کې وشوې او تاسې په خپله قاطع وینا وکړه او ویلي چې انتخابات کېږي چې په شکل انتخابات به کوو. نو د هغې نه راوروسته موږ په خپل هرې ځلې د ولایتو په سطحه رابطې هم کړي د خپلو مشرانو سره او د انتخاباتو دپاره مو پوره امادګي مو انشاءالله نیولې ده په ټولو ولایتونو کې. دا چې د افغانستان په سطحه د دولتزی قوم په 30 ولایت کې میشته کوټې او دېرش دواړه لري او ټول نن مشترک راغلي دي او ستاسې نه خپل ملاتړ اعلانوم. د دې نه وروسته دا نن غونډه چې مسلمیار صاحب دا زمینه برابره کړې مننه ترې کوو، ستاسې نه مننه کوو چې سره د دې دونه مصروفیتونو مو موږ ته وخت راکړ.
بخښنه غواړم یوه خبره چې ما نه یېره شوه چې اول چې نن ډېرې بدې پېښې شوي د دغې شهیدانو او د زخمیانو په رابطه تاسو ته تسلیت ووایم اوس تاسو ته تسلیت وایم او آینده د خدای موږ تاسو ته داسې پېښو نه وساتي راتلو مشره افغانستان ډېر قومونه په ستاسې تر څنګ ولاړ دي او دولتځای قوم مخکې نیم کاله ستاسې تر څنګ ولاړ خو داسې دا وارې د مشرانو د جرګې د قدرمن رئیس صاحب مسلم یار صاحب په هدایت او مشرۍ ستاسې سره پوره کاملا ولاړ یو او ستاسې رهبران لږ او ملاتړ اعلانوو دا غوښتنې دي چې عوامو په تېر د ولسي تړون شوراګانو کې ستاسې سره ځینې کاغذونه هم تاسو ته پرېښي هغه د ننګرهار لوی ننګرهار په سطحه باندې د 3,000 د ولسم ټولګیو د شپه اریغونو چې هغه 2,000 ذکور دي د ولسم ټولګیو فارغین دي د هغې دپاره د فري سرویس یو رقم پرېښي که په هغې باندې اجراات شوي هم ښه ده او که نه وي شوي او پیشنهاد موږ بل هم ځان سره لرو چې دې باندې تاسې حکم راکړئ یوه خبره مې چې د انتخاباتو د پای ته رسېدو پورې که چېرې امکان وي دغه د شپې د خوا له فردوکو ته عملیات بند شي ځکه دلته ستاسې مخالفین غلطې اوازې خپروي خلک متنفر کوي نو که چېرته د انتخاباتو د پای پورې دغه سر ته پای ته ورسېږي پای ته رسېدو پورې د عملیات بند شي نو دا به زموږ لپاره او ستاسو لپاره یو د نیکنامۍ باعث وي خبرې خو ډېرې دي ګیلې ګزارې به نه کوو دولتځای قوم پرته د امتیازاتو تاسو ته رایه درکوي زمونږ قدرمن مشر تاسو سره تعهد کړی مسلم یار صاحب د دې د هدایت سره سم انشاءالله ټول په اتفاقي ډول باندې راغلي وو د هر ولایت نه دوه درې کسان نمایندګان مو راغلي دي نو تاسو ته ډاډ او اطمینان درکوو چې په خپل تعهد به در سره ولاړ یو یوازې د رایو په برخه کې نه د پښتنو په اصطلاح چې د کوتک او ټوپک په وخت کې هم ستاسو تر شا ولاړ یو او در سره یو په اخره به نور خبرې زیاتول نه غواړم ځکه نن موږ صرف ستاسې نه خپل حمایت اعلانوو او باقي به انشاءالله ستاسې د کامیابۍ نه وروسته بیا خپلې غوښتنې ګیلې ګزارې به درسره شریکوو هغه یو شاعر یو ټپه ویلې ده بې ادبي دې معافي وایي خلک به هر څه وایي زور اشنا په نوي کله بدلوم په هېچ عادم نه بدلوم ستا بدیل نه ګوري د افغانستان په سطحه ومن الله توفیق ډیره مننه د ښاغلي ملک محکم خان دولتزي صاحب څخه اوس په دې برخه کې په ډیر درنښت سره د مشرانو جرګې او محترم رئیس صاحب ته بلنه ورکوو چې تر څو خپل عالمانه وینا موږ ته واوري مننه بسم الله الرحمن الرحیم د جلالت مآب رئیس صاحب او د دولتزي قوم سرتاسري شورا د ټولو مشرانو په اجازه قدرمنې خویندې دلته ناستې دي دوی خویندو په اجازه جناب رئیس صاحب ملک محکم خان په مختصر ډول د دولتزي قوم پرېکړه او هغه نهایي فیصله تاسو ته وکړه غواړم په مختصر شکل د دغې محترمو مشرانو په نمایندګۍ ستاسو حضور ته څو پیشنهادونه ولرم اول شخصا زه من حیث یو کشر ورور ستانه مننه کوم چې ډېرې لویې جلسې دلته ترتیب شوي دي او ترتیبیږي او په هغه انسجام په عالي مجلس کې زه یم خو د زرګونو مجالسو جرګو او مرکو مجلس ته وخت نشته خو تا زموږ اجرایي مجلس ته وخت ورکړه د دې درنه زړه د کومې مننه کوم موږ د دې مجلس په محتوا کې چې غواړم چې محکم خان خبره وکړي خو د ولسمشر مخکې هر څوک خبرې هم نشي کوی نو محکم خان په هغه شکل چې تقاضا یې کړې وای تاسو حضور نه او تاسو نه یو کې اخیستی وای هغه پیشنهاد د قوم پاتې شو قوم دوه غوښتنې لري یو دا چې که تاسو ورته ولایتي امر کوئ چې په ولایتو کې دوی خپل مجالسو ته ادامه ورکړي او غټې غونډې هلته جوړې کړي زرګونه خلکو یو به هغه برخه او که نه زموږ خپله د قوم غوښتنه دا ده چې موږ دلته په دغه ځای کې یو پرتمینه غونډه ولرو که اجازه راکوئ او دلته راشو دغه اجرایي شورا ده هلمند نه رانیولې تر وردګو پکتیا خوست لوګر کابل میشتي قومندان ګرګړی خو مشهور نوم ده حضرت محمد ګرګړی
د مزار او بغلان قندوز د بشیر خان زوی دلته ټول حضور لري او ټول ته راغلي دي صاحب د شمال نه تر جنوبه د مشرقي ټول دولزي او خوشبختی دا ده چې حقیقت دا و چې تیر کال 4 کال وړاندې قومندان صاحب ګرګړی د عطا محمد نور سره زه د استاد سیاف سره یو بل دوست د اکثریت د مشرقي دولزیان ما سره یو نور دوستان هم داسې مختلف تقسیم شي. خوشبختی دا ده چې د هلمند نه رانیولې تر مزار او د مزار نه رانیولې تر خوست او پکتیکا سکال دولزی په یو غږ ستاسو نه حمایت کوي. د حمایت دوه برخې دي. یو دا چې انتخابات ته ځي خپلې خویندې میندې او خپل ځوانان او بچي تشویقوي دوی وباسي او نور خلک هم تشویقوي. دوم چې د سپین ږیرو ماته چې بیګا کومه خبره وکړه چې زه ډېر متاثره کړم او د دوی نه زه ستاسو په نمایندګۍ مننه کوم دا یې ویلې چې موږ د ترانسپورټیشن په رابطه چې اول استاد کوم هدایت و هغه هدایت مې تشریح کوو دوی ته. دوی ویلې چې موږ هر یو 12 موټر لرو هر یو خپله نه پیسې غواړو هم د کمپاین کوو هم د ترانسپورټ په ورځ باندې انتخابات په ورځ خپل موټر استخداموو چې خلک وباسو انتخابات ته هغه مهال ته چې جناب ولسمشر ته رایه ورکړي. رئیس صاحب په خلاصه ډول پوهېږم ښه ستړی بدبختانه دشمن د افغانستان او د افغانستان د ولسواکۍ دشمنانو نن په پروان کې او په کابل کې بیا خونړۍ پیښې درلودې چې زه د دې حالت دپاره دردونکی حالت ده چې موږ او تاسو د خپل صف غازیان مجاهدین سربازان د لاسه ورکړي عام خلک هم چې زموږ دوستان او موږ سره په دې قطار کې تله هغه شهیدان شوي زخمیان شوي دي. تاسو ته تسلیت وایم د افغانستان د سنا په نمایندګۍ د دې قوم په نمایندګۍ واقعا دردونکی خبر او الله تعالی دې په دې ملک سوله حاکمه کړي. ستاسو برنامه جناب رئیس صاحب ستاسو کړنلاره ستاسو تعهد د ملت او د خاورې ته ستاسو ژمنتیا د خاورې ته نو موږ ته د جرأت راکوي چې نن زمونږ ټول وکیل صاحبان سناتور صاحبان د ولایتي شورا وکیل صاحبان چې زمونږ د قوم مربوط دي حاجي صاحب امیرجان دلته تشریف لري لطف الله واده حاجي غلام حیدر شیر ته د نورزودي په کمپاین کې کار کوي حاجي صاحب ګلمیران د شمس الرحمن ده ټول ملګري چې دلته دي دا ټول ستاسو په خدمت کې دي. اجتاتر موږ د خوست نه راغوښتی دلته نن راغلی تشریف راوړی. جناب رئیس صاحب یو نقطه چې ما دوی ته پیشنهاد وکړه یو نقطه کې د ملاحظې نه وه الله شاهد ده چې موږ څنګه کوو او په کوم شکل مخکې ځو. د دې خلکو دا محبت او مینه صرف د الله د رضا دپاره ده او د الله تعالی نه درته دعا هم غواړو اول د الله حفاظت وکړه د حفاظت تر څنګ دی الله تعالی موږ او تاسو ټول د مشترک کاروان کامیاب کړي او تر څو بیا د آینده دپاره تاسو د ملک کې د زعیم په صفت پاتې شئ او دغه کوم باقي مانده کارونه چې د دې خاورې دپاره د خلکو دپاره د دې ملت دپاره ستاسو په ذهن کې دي او هم نړیوال هم سیمه او هم په ملک کې داخلي جاسوسان د دې نه په ویره کې دي دا ترسره کوي او د دې ملک د هوساینې باعث وګرځي. جناب رئیس صاحب موږ ستاسو په مشرۍ ویاړو دا بې تملقه وایو ته ما ډېر ښه پېژنې تا سره من حیث مامور او همکار پاتې شوی یم چپړوس سړی نه یم خو نن په دې اعتراف کوم چې ستا په مشرۍ ویاړم افتخار کوم چې تا غوندې یو قاطع زعیم تا غوندې یو قاطع زعیم مشفق زعیم او صله رحمه زعیم لرو او نن د افغانستان په راز کې راځي. الله تعالی دې په راتلونکي کې موږ او تاسو کامیاب کړي. دا کامیابي یوازې ستا نه ده دا د دې ټول خلکو دا نن ته ناست دي د دوی دا جناب رئیس صاحب دا 80 تنه دي دوی د دولزۍ سرتاسري شورا اجرایي مجلس ته او اوس نو ستا د هدایت په اساس هر هدایت او دستور چې دې شورا ته ورکوي دوی خودي دي دوی به نور ګاونډیان قومونه ولایت کې خلک نور ولسوالۍ خلک دا به انشاءالله مخکې ځي. د موقع نه په استفادې سره حاجي غلام حیدر دوی هلته کار کوي مختلف واړه مجلسونه کوي زمونږ 3 بخشه د کار دي یو خو د دولزي قوم سره ده چې مشري د زمونږ مشران پلرونه کوي دوی به مخکې وړي یو موږ د خپل ملګرو چې لطف الله او دا دوستان دلته اکثریت د دولزۍ کې اتحادیان دي دوی مخکې وړي چې دغه تنظیمي بخش به مخکې وړو انشاءالله او په هغه شکل کې به حمایت ستاسو اعلان کوو چې زمونږ هغه حق چې په دې خاوره ده او د دې خاورې حق چې موږ د هغه مو ستا په مقابل کې ادا کړی. او دریم بس عام خلک دي چې موږ سره مینه لري او عام خلک دي چې موږ سره محبت لري عام خلک دي چې موږ باید خبر کو ستاسو د کاندیداتورۍ نه هغه کې تلاش وکړو خویندې ورونه خبر کړو د هغې دپاره به انشاءالله مشترک کار وکړو. او بیا درته تکرارا وایم دغه کمپاین په جریان کې جناب رئیس صاحب زه تاسو سره د سند رئیس په صفت کار نه کوم ستا د یو همکار ستا د یو ملګري ستا د یو کشر په صفت تاسو سره یم
څه دي چې زما په وس کې هغه کوم، څه چې د هدایت هغه صادروي، انشاءالله هغه به ترسره کېږي. الله نه دې کامیاب غواړم، سرفراز او کامیاب اوسي، خوشحاله اوسي. په دې قومندان صاحب ګرګړی، افضل خان او حاجي طاهر حاجي صاحب راشئ تاسو. دا ګرګړی ده. ډیره مننه د جناب فضل حاجي مسلمیار صاحب څخه. اوس جناب ولسمشر صاحب ته بلنه ورکوو. مهرباني. خواهش کوم. مهرباني. بسم الله الرحمن الرحیم. جناب مسلمیار د افغانستان د مشرانو جرګې دروند مشر، دولتزیو ټول مشران، جناب حاجي صاحب اکرم خان د دولتزیو د شورا د سرتاسري شورا رئیس، وکیل صاحبان، قماندان صاحبان، خویندې، ورونه، لومړی تر ټولو د بشریت د ستر پیشوا توفه در وړاندې کوم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. له دولتزیو نه مې الهام واخیسته، د خپل د ټیم نوم هم وویلې دولت ساز. دولتزی هم دولت جوړونکي دي، نظامونه جوړوي، هم د پیسو په چل پیږي، دواړه هم په کار دي. او غیر له هغه نه ما د غوړ نیکه نوم هم دولت خان و، لا د دولت کاریز پاتې ده. د له هرې برخې نه هم مینه ده، هم وینه ده، هم مینه ده. لومړی تر ټولو زه له جناب مسلمیار صاحب سره مننه کوم. ما د دې ملګرتیا په اسانه نه ده راغلې، مګر اوس ډېره کلکه ده. ځکه هغه ملګرتیا چې په اخلاص باندې راسي او اخلاص پکې ثابته سي او ټول ولس ورباندې پوهېږي، بیا هغه تل پایه ملګرتیا ده. دوی کله یو بد رسم لري، ښځه چې چاته ورکړي بیا مړی یې وړي. نو ما د غوره نیا مړی یوازې دوی موږ نه وړی، ما خو درته ویلې نه، ما خلق هم پیدا کړل. مګر واقعا جناب مسلمیار صاحب تاسو له هلو ځلو نه، تاسې له مینې نه، او دا چې په کمپاین کې ډېر په قوت داخل سوی او هره ورځ ډېر کارونه کوي، د زړه له کومې نه مننه کوو. دوم، دولتزي یوازې یو قوم نه دي، یوه لویه شبکه یې. 28 ولایاتو د افغانستان کې تاسې پراته یي، مګر هر یو کې د یو آهنربای او د مقناطیس شکل لري. نور خلق درته کش کوي. تاسې د روغې خلک یې، د تورې خلک یې او د تدبیر خلک یې. نو زه پوهېږم چې تاسې 70 نفره شاک یې، زرها نفره دي، هم دولتي هم نور اقوام، قماندان صاحبان. او دا چې دولتزیو قوم ماته دا ډېر لوی ویاړ ورکړه چې ټوله شورا په اتفاق باندې ملاتړ اعلان هم کړی. د زړه له کومې نه منم، خدای مو ساته. تاسې چې اتفاق کړی، ګیلې مې یو خواته پرېږدئ، پس له انتخابات نه، پس له بریا نه ووایئ چې څه غواړئ، څه مې چې مسلمیار صاحب سره وکړه، تاسو ټولو سره به یې وکړم. او ورنه پوښتنه وکړئ، یو چا ځان ورته کاندید کړی و، له سنا نه مې وویسته. یو دوه واره مې اول ورکړم، ګوره ما د سره ذبح کړې.
بیا راغی ځان قنجاو. نو ما ویل خو یو حکم ده څنګه مسلم یارسه دا ضروره ده. نو اختیار د تاسو ده. زه فکر کوم که ولایاتو باندې تمرکز وسي جناب مسلم یار صاحب به مراتب بهتره ځکه غونډې دلته کیږي مګر تاثیر د غونډو په ولایاتو کې په مراتب ډېر تر او بل د ترانسپورت نه اول تاسې له د ډېر مهربانۍ نه د زړه کومې نه مننه. دوم دوی متخصصین دي یوازې دوی خپل ترانسپورت نه لري که دا داخل سي یو څو له دولت ځایو نه چې په دې کار کې ډېر وارد دي او ټول ټیم ته مشوره ورکړي ځکه په هغه رقم باندې انشاءالله تعالی هر شی کېدی سي. دا انتخابات 15 کالو دپاره نه دي د اشرف غني دپاره نه دي. دا انتخابات په دې باندې دي چې 15 نسله انشاءالله تعالی موږ آبادۍ ته سو. تاسې ولیدئ لوی جرګۍ کې ما درته ویل انتخابات کېږي دا نور څو ځانونه یې قنجول اوس چیرې دي؟ هغوی چې فکر کاوه چې موقت حکومتو کې به راسي نن څه وایي؟ خبره په دې کې ده چې افغانستان بې له یو نظام نه خرابۍ ته مخکې کېږي. افغانستان موږ او تاسې کور ده. اوس دغه خیمې لاندې چې کېناستلی یو دا چتر اساسي قانون ده نظام ده. زه خو ملنګ سړی یم پښې مې لوڅې دي او پښې مې اوس لوڅې کړي دي بیا نو دوی ځان ټینګ کړي تاسې خو پوهېږئ چې یو وارې چې زه پښې لوڅې کړم بیا انشاءالله تعالی او دا څپلۍ یو خاصیت لري. ما 2 وارې دا صفا و مروه کې اغوستې دي ځکه چې په اصولو کې اول وار پښه مې ماته وایه تاسو په یاد دي مخکې له هغه نه په خدای 15 قدمه منډه نه سوه کوله. دا صفا و مروې ته چې لاړم یو وارې پښه مې خلاصه سو او دا وار چې لاړم دا ټول ځوانان پاتې وو نو انشاءالله تعالی تاسې په مرسته تاسې په ملاتړ باندې بریا به دې موږ پس له بریا نه به سره کینو تاسې وړاندیزونه نظریات دا به ټول سره اورو او انشاءالله تعالی به په مخکې ځو. تل دې وي افغانستان ژوندی دې وي موږ مشران او ژوندي دې وي دولتځي مشران او د دولتځي ټول قوم او ځوانان او موږ مې خویندې او له مسلم یار صاحب نه او اکرم خان صاحب نه خاصتا مننه کوم. په خیر اوسئ. خدای مو آزاد آباد ساته. په خیر اوسئ. سلام علیکم. زورواکي ختم